بسم الله الرحمن الرحیم. د نن په درس کې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په کمپنی مینو کې په پلانینګ ان بجټینګ باندې کار کوو. په پلانینګ ان بجټینګ کې دوه کمانډ دي مونږ سره، یو سیټ اپ بجټ دی او بل سیټ اپ فورکاست دی. که چیرې مونږ تاسو یو پروژه اخلو، یو پروجیکټ اخلو، نو طبعا دغه پروجیکټ لپاره که چیرې تاسو پام کړی مونږ یو پروپوزل جوړو. په هغه پروپوزل کې یو برخه د پروپوزل چې ده هغه بودیجه د پروژې ده، چې مونږ باید د دې پروجیکټ لپاره کوم بودیجه چې په نظر کې نیولې هغه مشخص کو، چې زمونږ دغه پروجیکټ په دونه پیسو باندې امپلیمنٹ کیږي یا دونه پیسو بودیجې ته ضرورت لري. نو اوس که چیرې مونږ وغواړو خپل یو شخصي کاروباري صحیح ده هغه دپاره یو بودیجه جوړه کړو، یا مونږ یو پروژه اخلو د هغه دپاره یو بودیجه جوړه کړو، یا که دولت په نظر کې ونیسو یو وړه غونې دولتي اداره ده مونږ سره، او د کال په آخر کې د نوي کال لپاره مونږ خپل دغه د ټولو امریتونو یا د ریاستونو هغه کم نیازمندي چې د هغه په اساس باندې غواړو بودیجه جوړه کړو، نو بیا د دې کمانډ څخه مونږ استفاده کوو. دې او دې منځ کې فرق دونه خاص نشته ده. بودیجه چې ده یو څه ناڅه هغه حقیقي شکل لري، او فورکاست چې دی یو پیشبیني ده. مونږ تاسو یو پیشبیني کوو چې کیدای شي دونه پیسو ته زمونږ ضرورت وسي، اداري بخش کې دونه پیسو ته ضرورت دی، کارمندانو معاشات د دونه پیسو ضرورت دی، کرا ته دونه پیسو ته ضرورت دی، په همدې شکل ریپیر مینټیننس ته دونه پیسو ته ضرورت دی. بیا دا مونږ اسې یو تخمیني قیمت پکې تعینو فورکاست کې. او بجټ کې چې دی که 100% ریال نه وي او 80% 50% دغه پیسې چې مونږ تعینو هغه حقیقي. نو اوس که چیرې تاسو راشئ چارټ اف اکاونټ ته، چارټ اف اکاونټ کې زمونږ د اکاونټونه بیخي ډېر زیات دي، ځکه چې دا کم چارټ اف اکاونټ چې مونږ جوړ کړی دی دا مونږ د پریکټس لپاره جوړول، همدې کې اکاونټونه بیخي زیات دي، د مختلفو قسمو کمپنیانو اکاونټونه پکې پراته دي. دا کمپنی فایل زه کلوز کوم، یو بل کمپنی فایل خلاصوم چې په هغه کې دا چارټ اف اکاونټ ډېر زیات نه اوسي. نو دلته داسې کار کوم چې زه یو نوې کمپنۍ زر جوړوم. نو دا د کمپنی فایل زموږ جوړ شو. راځم چیرته چارټ اف اکاونټ ته راځم. چارټ اف اکاونټ کې که چیرې تاسو وګورئ ډېر محدود چارټ اف اکاونټ دی موږ سره، مصارفات دي او عواید دي او فکس سیټ دي. نو انکم یو سیلز دی زمونږه او بل شپینګ ان ډیلیور انکم. دا زه ډیلیټ کوم، یو دوه نور انکم اکاونټ جوړوم. کنټرول ان مې کلیک کو، اکاونټ ټایم مې انکم واغسته، کنټینیو مې ورته وویلې. یو انکم اکاونټ جوړوم ډونیشن ریسیو په نامه باندې، او دغه نه وروسته سیو نیو بل ګرانټس ریسیو په نامه باندې سیو انکلوز. فکر وکړه چې دا کوم بزنس چې زمونږ دی دا دې کې زمونږ د عواید هم نه دوه لارونه دي، یا ډونیشن ترلاسه کوو یا ګرانټس ترلاسه کوو، او اکویټي هم داسې صحیح ده، نو ټول شیان صحیح دي. یو بانکي اکاونټ هم جوړوم، کنټرول ان مې کلیک کو، اکاونټ ټایم مې بینک واغستو او ومې لیکه چې پښتني بانک. دغه نه وروسته سیو انکلوز مې کلیک کو، نو مې انتخاب کو. کله چې مونږه بودیجه تعینوو یعنی سیټ اپ بجټ کوو یا سیټ اپ فورکاست کوو، دا هم په اساس د پینل جوړیږي او هم په اساس د انکم سټیټمنټ جوړیږي.
پینل په دې معنی چې د عوایدو د مصارفاتو دپاره هم ته بودیجه تعینولی شي او د ایسټس لایبیلیټي اونر اکویټي لپاره هم مونږ تاسو بودیجه تعینولی شو. زیاتره ځایونو کې چې دی دا په اساس د پینل جوړیږي یعنی انکم سټیټمنټ جوړیږي چې په دې کې خلک خپل هغه عواید ثبت کوي، مصارفات ثبت کوي، بیا کوم پیسې چې ترلاسه کوي بیا هغه سره مقایسه کوي، کوم مصارفات چې کوي بیا دغه سره مقایسه کوي چې یعنې څومره مونږه مصارفات دپاره بودیجه په نظر کې نیولې وه، څومره مونږ عواید په نظر کې نیولي وو، څومره عواید مونږ ترلاسه کړو او څومره مصارفات مونږه ترسره کړو. نو اوس زه څه چل کوم راځم په همدې باندې کلیک کوم. په دې مې کلیک وکړو. همیشه بودیجه چې دا د راتلونکي کال لپاره جوړیږي. ګوره دلته مونږ تاسو هغه د دولت د بودیجې په اساس باندې خبرې نه کوو چې مونږ تاسو وایي چې یاره افغانستان کې مونږ سره یو عادي بودیجه ده، یو انکشافي بودیجه ده، دا خبرې نشته دلته او نه هغه شی دلته تطبیق کیږي. اوس کوم کال چې روان دی 2025 دی، زه ورته یم چې زه د 2026 دپاره بجټ جوړوم او کویک بکس خپله دا تیر کال رانیسي. بودیجه چې جوړی د څه شي په اساس؟ د پینل په اساس یعنی پروفیټ اینډ لاس په اساس باندې او یا د بیلنس شیټ. زه ورته یم چې نه د پینل یا پروفیټ اینډ لاس په اساس باندې. د هغه نه وروسته نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. دا بودیجه ته یو مشخص جاب دپاره جوړی که نه؟ که چیرې مشخص جاب دپاره په دې به کلیک کې جاب به انتخاب کړي او که ته وایې چې نه په عموم کې زه یو انجو لرم یا یو دفتر لرم د هغه عواید مصارفات ته په کتو سره زه یو بودیجه تعینوم، بیا دا ورته واخلې، نو ایډیشنل کرایټیریا. او که ته وایې چې یو جاب دپاره جوړوم دا کینسل کا، راشه کسټمر سنټر ته اول یو جاب جوړ کړئ. دلته تاسو راغلم څه چل کوم، نیو کسټمر ان جاب ته نیو کسټمر مې اډ کو. دلته یو کسټمر رسوم په نوم د اوباما فاونډیشن. د هغه نه وروسته اوکې مې کلیک کو. اوس دلته یو جاب اډ کوم، رایټ کلیک مې وکړو، اډ جاب باندې مې کلیک کو. لیکم چې چایلډ پروټیکشن یو جاب شو او اوکې مې کلیک. اوس مونږ کولی شو دغه مشخص جاب دپاره بودیجه تعین کو. راځم کمپنی مینو ته، پلانینګ بجټینګ ته، سیټ اپ بجټ، کال مې 2026 واغستو. دلته مې پینل انتخاب کو، نیکسټ مې کلیک کو او دې ځای کې کسټمر اور جاب انتخابوم. بیا مې نیکسټ کلیک کو. اوس ما ته بیا وایي دا بجټ چې جوړی، دا بودیجه چې جوړی، کریټ بجټ فرام سکرچ، د صفر نه بجټ جوړی او کوی چې نه کریټ بجټ فرام پریویس ایئر اکچوال ډیټا. زیاتره وخت کله چې مونږ تاسو بودیجه تعینوو په دولت کې قانون داسې دی چې خپل تیر کال بودیجې ته په کتو سره مونږ تاسو د آینده کال بودیجه تعینوو. اوس د مثال په طور باندې مونږ خپل ادارې ته 10 میلیونه بودیجه تعین کړې دی یو کال لپاره. کیدای شي د بودیجه کې زمونږ ډېر بعضې موضوعات مصارفات چې مونږ ذکر کړي هغه هوایي اوسي. نو کله چې دا کال ختم شي بیا مونږ ته هغه حقیقي مصرف معلومیږي چې وروره مونږ څومره په نظر کې نیولې وه او څومره مصرف کړه دا بودیجه. بیا د آینده کال دغه موجوده کال ته په کتو سره بیا مونږ جوړو. ځکه دا هم صحیح کار نه دی چې اوس ته مثلا بودیجه 100 میلیونه تعین کې او مصرف کې 50 میلیونه. سوال لاندې راځي چې تا څنګه 100 میلیونه بودیجه تعین کړې ده او مصرف د 50 میلیونو کو، په دې معنی چې تاسو فعالیت نه دی کړی، تاسو لاسته راوړنه نه درلودله، تاسو کار نه دی کړی، ځکه بودیجه هم کمه مصرف کړې ده. که چیرې ستاسو په یاد جمهوریت کې هم دغسې کېدله، زیاتره وخت به دا وزیران چې دی پارلمان ته به یې راغوښتله، هلته به بیا پوښتنه ته کول چې هلکه تاسو خپل د وزارت دپاره بودیجه دونه تعینه کړې وه او تاسو 80% بودیجه مصرف کړې، ولې دلیل یې څه شی دی؟ نو 25% خو مشکل نه لري. که چیرې موږ مثلا 100 میلیونه بودیجه تعین کو او هغه کې موږ 25% کمه مصرف کو، بیا مشکل نشته دی. خو که د 25% څخه زیات مطلب زموږ مصارفات کمیږي نو بیا موږ سوال لاندې راځو. نو زه دلته ورته یم چې هلکه ما خو د تیر کال څه ډیټا نه ده انټر کړې چې زه تا ته وایم چې د هغه په اساس جوړوم. زه فرام سکراچ د صفر نه خپله معلومات لیکم، بیا دا معلومات زه کولی شم آینده کال لپاره استعمال کړم دا ډیټا.
نو فینش باندې مې کلیک وکړو. چې کله مې فینش کلیک وکړو دلته ماته دغسې یو صفحه خلاصیږي او دا صفحه د جنوري نه نیولې تر ډسمبره پورې ده. د یو کال معلومات مونږه خپل د مصارفاتو دلته درج کولی شو، د عوایدو د مصارفاتو درج کولی شو. دلته هغه اکاونټونه چې مونږ هلته په چارټ اف اکاونټ کې جوړ کړي ګوره ټول دلته شته دي مونږ سره. کم اکاونټونه دي؟ انکم او ایکسپنس اکاونټونه دي. ولې؟ ځکه مونږ ورته ویل چې مونږ بودیجه جوړو د پینل په اساس یې جوړو. ایزي کې به بیا جاب انتخابوئ. دا بودیجه تاسو د کم جاب دپاره سیټ کوئ؟ د چایلډ پروټیکشن دپاره. کیدای شي نور پروجیکټ هم تاسو سره اوسي، تاسو به هغه مشخص پروجیکټ انتخابوئ. نو زه ورته وایم چې یاره مونږه کم عواید چې په نظر کې نیولي، ډونیشن چې مونږ کم په نظر کې نیولی دی، فکر وکړه زمونږ دا بودیجه چې ده د 80,000 ده. نو هره میاشت کې تقریبا زمونږ عواید 15,000 کېږي. دا زه 15,000 هر میاشت در په نظر کې نیسم چې ټوټلي به دلته ماته ښیي. داسې هم کولی شم چې دلته دا اماونټ چې ما ولیکو زه ورته یم چې یاره کاپي اکراس باندې کلیک وکړم، دا ټول د نورو میاشتو ته خپله کاپي کېږي داسې کې. دا اوس کاپي شو. که چیرې متفاوته اوسي بیا تاسو کولی شئ متفاوته ډیټا دلته انټر کړئ. د مثال په طور باندې اول میاشت کې زموږ مصارفات زیات دي نو موږ پیسو ته هم زیات ضرورت لرو. ډونر موږ ته ویلي چې تاسو ته اوله میاشت کې موږ د $15,000 په ځای باندې $10,000 درکوو. صحیح ده؟ نو ته کولی شي دا چینج کړې، دلته 10,000 ولیکې. دې بل کې مثلا زه څه چل کوم 8,000 لیکمه. متوجه؟ دې بل کې مثلا بیا زه 15,000 لیکمه. دې بل کې مثلا زه 3,000 لیکمه. او په همدې شکل د نور کې تاسو تغییرات راوستلی شي. ټول $60,000 شو. او که یو شی نو کولی شي ولیکې چې نه هر میاشت کې چې کوم مونږ اټکل کړی دی زمونږ مصارفات هم $15,000 دی او عواید هم که چیرې مونږ ته دغه کم زمونږ ډونر چې دی $15,000 چې هره میاشت کې مونږ ته عواید راکړي زمونږ مشکل حل کېږي. نو 15,000 چې ولیکو اول میاشت کې کاپي اکراس کلیک ټول ته به کاپي شي. ګرنټس چې شی نه لرو، دغه پیسې چې مونږ ترلاسه کوو د دغه پروژې څخه هغه ټول په شکل د ډونیشن دی. اوس راځو خپل مصارفات ته. نو تاسو به خپل مصارفات د عوایدو ته په کتو سره سیټ کوئ. داسې نه شي چې ستاسو مصارفات د عوایدو څخه زیات شي. زه ورته یم چې یاره هره میاشت مونږه د اعلاناتو دپاره کیدای شي $100 مونږ مصرف کو هره میاشت. نو کاپي اکراس مې کلیک کو، هره میاشت $100 $1,200 زمونږه د یو کال دپاره د اعلاناتو دپاره مصرف دی. یعنې مونږ تاسو د یو کال سنجش کوو د دې پروژې. فکر وکړئ دا پروژه یو کلنه ده. په همدې شکل آټو انټراک دپاره د میاشتې کیدای شي زمونږه $200 مصرف شي. بیا مې څه چل وکړو کاپي اکراس باندې مې کلیک وکړو. بعضې مصارفات داسې چې هغه فکس وي، بعضې داسې چې فکس نه وي، وریبل یې هغه چینج کېږي را چینج کېږي. بینک سروس چارجز کیدای شي زمونږه د میاشتې $60 هره میاشت کې بینک سروس چارجز دا پیسې چې کله ټرانسفر کېږي زمونږ اکاونټ ته یا مونږ بل چاته ټرانسفر کوو $60 په دې کې زمونږ مصرف راشي. کمپیوټر ان انټرنیټ ایکسپنس زه ورته یم چې تقریبا $50 زمونږ هره میاشت د انټرنیټ مصرف دی. کاپي اکراس مې کلیک کړو. په همدې شکل ډپریسیشن نه لرو، انشورنس نه لرو. هیلث ان انټرټینمنټ چې دی زه ورته یم چې یاره $200 زمونږ هره میاشت د غذا او د خوراک دې شیانو دپاره کیدای شي مصرف راشي. که زیات ولیکي مشکل نشته. زه ته هم $300 په نظر کې ونیولو. آفس سپلای چې دی دا هم زیات کېدلی شي، دې ته هم $200 په نظر کې ونیولو. کاپي اکراس مې کلیک کړو. مقصد دې ته متوجه اوسئ چې د $15,000 څخه زیات نه شي هره میاشت کې. پیرول ایکسپنس زمونږ تقریبا $1,500 د میاشتې د کارمندانو معاش کېږي هره میاشت کې. دا مې اټ کړو. او په همدې شکل پروفیشنل فیس موږ نه لرو او تقریبا $250 یا $300 زمونږ د میاشتې د رینټ ایکسپنس راځي. او په همدې شکل $100 یا $50 کېدای شي زمونږ میاشتې ریپیر اینډ مینټیننس راشي. په همدې شکل لاندې راشئ کوم نور اکاونټونه چې پاتې هغه کې هم تاسو معلومات ولیکئ. ټاکس ان پراپرټي په نامه باندې مصارفات نه لرو. ټلیفون ایکسپنس زه ورته مې $100 په دې کې مصرف راځي. زمونږ کاپي اکراس مې کلیک کوو. $100 همداسې اختصاصي زه د سفر دپاره هم په نظر کې نیسمه. بعضې وخت موږ ولایتو ته سفر کوو. یوټیلیټي ایکسپنس مې مثلا $50 ونیو. کاپي اکراس مې کلیک کوو.
اوس تاسو دا وګورئ چې دا داسې نه شي چې دا $15,000 څخه زیات شي. 100 او 200 300 شو. 380 صحیح شوه. 680 شو. په همدې شکل باندې 880 شو او دا 1.5 پرېږدمه. په همدې شکل تقریبا 1180 شو او په همدې شکل 1220 شو. دا 20 به یې وروسته جمع کړو. دا یې دې سره 1400 1480 شو او 1.5 تقریبا $3,000 شو زموږ ټول. د میاشتې مصرف زموږ ټول $3,000 شو. یو څه ناڅه ګټه خو به په نظر کې نیسي که 15,000 مکمل دا موږ مصرف کو خو بیا ګټه شی نه کیږي. ګرچې په انجو کې ګټه څوک په نظر کې نه نیسي خو دا مې د مثال په طور تاسو ته وویلی. هغه نه وروسته کلیک کوم او بیا اوکې باندې کلیک کوم. موږ د ځان دپاره او د دغه پروجیکټ دپاره یو بودیجه تعیین کړه. که اوس تاسو دا کتل غواړئ راځئ ریپورټس ته چې راغی ګورئ دلته موږ سره یو جدا بخش دی په نوم د څه شي بجټ اینډ فورکاسټ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ ګورئ بجټ اوورویو یو عمومي کتل غواړئ تاسو د خپل دا بودیجه چې تاسو تعیین کړې ده په دې به کلیک وکړئ. بودیجه چې تاسو تعیین کړې د کم کال دپاره ده فیسکل ایئر 2026 دپاره د پینل په اساس ده بالکل. نیکسټ کلیک کا. بای منت کتل غواړئ بای جاب زه ورته بای جاب کتل غواړم. ګوره اکاونټ بای کسټمر اور جاب انتخاب کړئ. دغه نه وروسته نیکسټ باندې مې کلیک کړو او فینش باندې مې کلیک کړو. اوس تاسو وګورئ زه څه چل کوم دغه کالمونه لږ ذره داسې غټومه. دا ویټ د کالمونو زیاتوم چې صحیح معلوم شي ماته. نو ماته وایي چې وروره تاسو د دغه پروژې دپاره چې په نوم د چایلډ پروټیکشن یادیږي چې د دغه کسټمر څخه تاسو اخیستی د جنوري نه واخله تر ډسمبر پورې کوم بودیجه چې تعیین کړې هغه دغسې پلان د شکل باندې ده. څنګه پلان د شکل ده؟ عواید چې تاسو په نظر کې نیولي $15,000 دي او ټایپ د عوایدو چې ستاسو دی ډونیشن ریسیو دی او کوم مصارفات چې تاسو په نظر کې نیولي دي هغه دغه دي. دا وګورئ دا ټول مصارفات دي. یعنی ټول مصارفات چې موږ په نظر کې نیولي تقریبا 15,640 روپۍ کیږي او دا البته د یو میاشت لپاره نه دی ګوره ښه دا د ټول کال لپاره دی او د میاشتې په اساس کې حساب کو تقریبا 3,500 روپۍ کیږي. نو دا د یو کال لپاره ځکه دلته ګوره جنوري ټو دسمبر یې لیکلی دی. نو که چیرې موږ د کال حساب وکړو تاسو عواید ترلاسه کوئ 80,000 او مصارفات د ټوټل ایکسپنس تاسو د یو کال لپاره 15,640 کم ګټه چې تاسو ته پاتې کیږي 4,380 روپۍ دی. نو که چیرې موږ ووایو چې نه داسې ریپورټ زه نه غواړم. څنګه ریپورټ غواړئ؟ زه غواړم چې بجټ ورسس اکچوال ریپورټ ماته وښیه. ما څومره بودیجه تعیین کړې وه د عوایدو دپاره، څومره بودیجه ما تعیین کړې د مصارفاتو دپاره او په حقیقت کې څومره عواید ما ترلاسه کړي او څومره مصارفات ما کړي. بیا دې کمانډ څخه موږ استفاده کوو. دا ریپورټ بیا دې دپاره استعمالیږي. اوس که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ نیکسټ مې انتخاب کو، دلته مې جاب انتخاب کو او بیا مې نیکسټ او فینش باندې کلیک وکړو. اوس تاسو دلته وګورئ دې ځای کې هغه کم فیصدي چې د هغه دپاره د مصرف دپاره ده هغه ماته بیخي 0 ښیي. ګوره ماته وایي د جنوري نه تر ډسمبره پورې تا بودیجه تعیین کړې وه 80,000 د البته د عوایدو دپاره، ترلاسه کړي څومره دي تا 0 هېڅ پیسې ترلاسه کړي نه دي. نو د بودیجې په اساس باندې فعلا تاسو په منفي $80,000 کې قرار لري. یعنې په دې معنا تاسو اوور بجټ ناستئ، انډر بجټ هستئ. انډر بجټ په دې معنا چې تاسو کوم بودیجه تعیین کړې وه د هغه نه هم تاسو لاندې هستئ، 0 کې هستئ. اوور بجټ په دې معنا موږ تعیین کړي وو عواید 80,000 ما عواید ترلاسه کړو 80,000 دې ته اوور بجټ وایي. انډر بجټ په دې معنا چې ته بیخي هغه کوم بجټ دې تعیین کړی د هغه نه هم 0 کې او دلته څومره فیصدي د بودیجې چې موږ ترلاسه کړې ده هغه ماته ښیي. ګوره 80,000 ما تعیین کړې وه نو اوس پرسنټیج آف بجټ چې دی 0 دی ځکه ما پیسې ترلاسه کړي نه دي. او په همدې شکل مصارفات ماته ښیي. ماته ګوره تا د اډورټایزنګ ان پروموشن دپاره د یو کال لپاره $1,200 په نظر کې نیولي وو. اوسه پورې څومره مصارفات کړي نشته.
100% مصارفات تطبیق کړي 0. اوس زه څه چل کوم؟ هم عواید ریکارډ کوم او هم مصارفات ریکارډ کوم. دلته تاسو کولی شئ دیزې کې دغه شو کالم چې دی دا بای منت تاسو انتخاب کړئ، هم مشکل نشته دی. بای منت تاسو دا هم انتخابولی شئ. ګورئ دیزې کې جنوري میاشت شوه، فبروري میاشت شوه، مارچ میاشت شوه. د هرې میاشتې بیا ماته جدا جدا حساب ښیي. دلته اوس وګورئ څومره بودیجه ماته این کړې وه او څومره مې ترلاسه کړه. زه څه چل کوم؟ راځم یو څه مصارفات عواید ریکارډ کوم. چېرته ځم؟ کمپنی مینو ته راځم، دلته میک جنرال جورنال انټریز باندې کلیک کوم. دا همدې خو ته راوستم. زه ورته یم چې یاره د جنوري دپاره موږ عواید ترلاسه کړو. عواید کم بانک ته راغلو؟ پښتني بانک ته راغلو. څومره عواید تاسو ترلاسه کړو؟ زه ورته $15,000 په نظر کې نیسم. 15,000 موږ ته این کړي مو که نه، 15,000 په نظر کې ونیولو. صحیح شوه؟ تاریخ هم صحیح ده، بالکل انټري نمبر هم صحیح ده. دا پیسې تاسو څنګه ترلاسه کړې؟ دلته به تاسو انکم اکاونټ اخلئ. زه ورته یم چې دا هغه ډونیشن یا ګرانټس و. زه ورته یم چې ډونیشن موږ ترلاسه کړی دی. دلته به میمو کې تاسو یو څه معلومات ولیکئ. زه لیکم چې کیش ریسیوډ فرام ډونر. همدا مې کاپي کړو، لاندې مې پیسټ کړو. دې ځای کې څه چل کومه؟ دغه پروجیکټ نوم اخلمه، چایلډ پروټیکشن او چایلډ پروټیکشن مې واغسته. سیو نیو باندې مې کلیک کړو، یس مې انتخاب کړو. بیا څه چل کوم؟ ورته یم چې په 10 تاریخ باندې موږ مصارفات وکړو. څه مصارفات هم وکړو؟ هغه مصارفات ټول یو یو دلته اډ کوم زه چې ما کوم هلته په نظر کې نیولي وو. مثلا اډورټایزنګ ان پروموشن ایکسپنس مې په نظر کې نیولي وو. په همدې شکل آټو ټرک ایکسپنس مې په نظر کې نیولي وو. په همدې شکل موږ بینک سروس چارجز هم په نظر کې نیولي وو. په همدې شکل موږ نور څه په نظر کې نیولي وو. کمپیوټر ان انټرنیټ ایکسپنس هم په نظر کې نیولي وو. نو اوس جدا جدا چې دا زه ریکارډ کوم وخت ډېر زیات نیسي. څه چل کوم؟ ټول یو ځای ریکارډ کوم. میلز ان انټرټینمنټ په نظر کې نیولی وو او په همدې شکل آفیس سپلای هم موږ په نظر کې نیولی وو. معاشات بیا وروسته هغه کوو، اوس معاشاتو سره کار نه لرو. په همدې شکل رینټ ایکسپنس هم موږ په نظر کې نیولی وو او بعضې یو څه نور هم انتخابوم، مثلا ټلیفون ایکسپنس. بس دا مې انتخاب کړو. زه ورته یم چې دونه مصارفات موږ وکړو. اډورټایزنګ ان پروموشن ایکسپنس لپاره موږ تقریبا $100 په نظر کې نیولي وو، ما $100 ولیکلو. آټو ان ټرک ایکسپنس لپاره مې $200 په نظر کې نیولو. بینک سروس چارجز لپاره مې $100 په نظر کې نیولو، ما 25 ولیکو. مصارفات مې اوس زیات شو. کمپیوټر انټرنیټ ایکسپنس لپاره ما $200 په نظر کې ونیولي وو، $250 مې ولیکلو. میلز انټرټینمنټ لپاره مې $300 ولیکلو. آفیس سپلای لپاره مې $100 ولیکلو. رینټ ایکسپنس لپاره مې 300 په نظر کې نیولي وو، 400 مې ولیکلو. ټلیفون ایکسپنس لپاره مې تقریبا $100 په نظر کې نیولي وو. خو دا ټول مصارفات زموږ تقریبا بغیر د معاشاتو نه $1415 شو. دا د کوم ځای نه موږ پرداخت کړو؟ د پښتني بانک څخه هم پرداخت کړو. دلته به تاسو بیا څه چل وکړئ؟ یا پروجیکټ نوم به انتخاب کړئ. کوم پروجیکټ دپاره دا مصارفات تاسو وکړو؟ دغه پروجیکټ دپاره. دا به کاپي کې لاندې به پیسټ کړئ، کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي. او بل څه چل به وکړئ، دې ځای کې دغه کوم بیلیبل آپشن چې دا به غیر فعاله کوي. ځکه که چیرې دا موږ همداسې پرېښودو په دې معنی چې دا پیسې په دې کسټمر باندې چارجبل دي، بیلیبل په دې معنی چارجبل دي او دې کسټمر څخه به دا پیسې موږ ترلاسه کوو. په داسې حال کې چې موږ خو ډونیشن ترلاسه کړی، نو دا پیسې څنګه ترلاسه کوو؟ د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې زه کلیک کوم. دا میسج ځکه راکوي ما ته وایي دا کوم ټرانزیکشن چې ته ریکارډ کوې دا تقریبا یو میاشت بعد په آینده کې راځي. ګوره دلته ما ته میسج راکړه. کله چې یو ټرانزیکشن موږ ریکارډ کوو، یو میاشت مخکې ټرانزیکشن یا یو میاشت آینده کې هغه ډیټ راځي، نو دا میسج ما ته راکوي. زه ورته یم خیر ده سیو یې کړه. اوس څه چل کومه؟ راځم دلته دې ځای کې بیا ټوټل اونلی انتخابوم. نو اوس تاسو وګورئ، ما ته وایي تاسو د جنوري نه واخله تر ډسمبره پورې بجټ تعین کړی و $80,000، خو تر اوسه پورې تاسو ترلاسه کړي $100 $15,000.
دلته ما ته وایي منفي 55,000 ډالر تاسو انډر بجټ هستئ. منفي په دې معنی انډر بجټ. او څومره فیصدي بودجه هم ترلاسه کړې ده؟ 8.3% دا پیسې چې تاسو تعین کړې وې اوس هم ترلاسه کړي، نورې پاتې دي. فکر تاسو وکړئ چې دغه کم ډونر چې زمونږ و ده مونږ ته ویل چې یاره دا پیسې به مونږ تاسو ته ټول په اول کې درکو. دغه 55,000 ډالر نور هم ماته راکړو. راځم چېرته کمپنی مینو ته میک جنرال انټري ته دلته راغلمه. تاریخ چې شی انتخابوم؟ 20 تاریخ انتخابوم. ورته وایم په دغه تاریخ پښتني بانک ته بیا پیسې راغلي. څومره پیسې راغلي؟ 55,000 ډالر راغلو. دا هم د چی شي نه ترلاسه کړو؟ زه ته دا هغه ډونیشن و چې کوم ډونر مونږ ته ویلو چې دا به تاسو ته درکوو. لیکم چې کیش ریسیوډ فرام ډونر مې ورته ولیکو، کاپي او لاندې مې پیسټ کړو. نیم کې مې څه چالو کړو؟ هماغه پروجیکټ نوم مې واغسته، کاپي او پیسټ. هغه نه وروسته سیو اینډ کلوز مې کلیک کړو، یس انتخاب کړو. اوس تاسو وګورئ ما ته وایي تاسو بجټ تعین کړی د عوایدو دپاره 60,000 ډالر او مکمل 60,000 تاسو ترلاسه کړي دي. اوور بجټ کې ما ته 0 ښه، یعنې نه ته انډر بجټ یې نه ته اوور بجټ یې، نه زیاتې پیسې دې ترلاسه کړي نه کمې پیسې دې ترلاسه کړي. 100% د دې بودیجې مونږ ترلاسه کړي، 100% تاسو د دې بودیجې کم پیسې چې تعین کړي هغه هم ترلاسه کړي دي. په مصارفاتو کې وګوره ما ته وایي تاسو مصرف تعین کړی د یو کال دپاره 1200 ډالر، تر اوسه پورې تاسو مصرف کړی 100 ډالره او 1100 ډالر نور چې دي پاتې دي. یعنې د مصارفاتو په بخش کې تاسو 1100 ډالر انډر بجټ هستئ ځکه منفي دی، او 8.3% مصارفات تاسو په دغه بخش کې کړي نور پاتې دي. که چیرې زه یو څه مصرف نور هم حساب کړمه، راشم کمپنی مینو ته، میک جنرال انټري ته، دغه میاشت څه چلو کړمه؟ د فبروري 20 انتخاب کړمه او راغلم دلته مې اډورټایزنګ ان پروموشن ایکسپنس انتخاب کو، 100 ډالر مې نور هم ریکارډ کړو. د کوم ځای نه دا پیسې مونږ ورکړې؟ د پښتني بانک څخه. او دې کې زه هغه د پروجیکټ نوم انتخابوم. ټیکس کې څه نه لیکم، زیات وخت نیسي. دې نه مې کلیک لرې کړو، سیو اینډ کلوز باندې مې کلیک کړو، یس مې کړو. اوس تاسو وګورئ وایي اډورټایزنګ ان پروموشن ایکسپنس دپاره تاسو 1200 ډالر تعین کړي، اوسه پورې 200 ډالر مصرف کړي. 1000 ډالر تاسو انډر بجټ هستئ. 14.2% بودیجه تاسو د اډورټایزنګ ان پروموشن ایکسپنس لپاره مصرف کړې نوره پاتې ده. خو که چیرې دا زه بای منت انتخاب کړم کیدای شي لږ زره ښه نتیجه ورکړي. ګورئ جنوري میاشت لپاره مونږ بجټ څومره تعین کړی و؟ 100 ډالره. څومره مصرف کړي دي؟ 100 ډالره. اوور بجټ هستو که انډر بجټ وای؟ هېڅ نه تاسو اوور بجټ هستئ نه انډر. څومره چې تاسو تعین کړي و 100% تاسو مصرف کړي دي. په همدې شکل په دې بل کې وګورئ، دې بل ته تاسو وګورئ دا بل مصارفات چې دي بینک سروس چارجز وای تاسو تعین کړي 20 ډالره چې تاسو به په دې بخش کې مصارفات لرئ. مصارفات تاسو کړي 25 ډالره، نو تاسو 15 ډالره اوور بجټ هستئ. یعنې کم بودیجه چې تاسو تعین کړی و دې بخش لپاره د هغه څخه 15 ډالر تاسو زیات مصرف کړی. د فیصدي په اساس تاسو 125% دغه پیسې چې تعین کړی د دغه ایکسپنس اکاونټ لپاره تاسو مصرف کړي. په همدې شکل نو ډېر یو ښایسته معلومات موږ تاسو ته دلته درکوي. نو بودیجه چې تاسو خپل ادارې ته جوړوئ په دغه شکل به بودیجه جوړوئ. اوس که چیرې دا تاسو اکسل ته انتقالوئ یا یې پرنټ کوئ یا چاته ایمیل کوئ، دلته راشئ سیو از پی ډي اف هم کولی شئ اکسل ته انتقال کړئ، څه تغییرات پکې راوړئ، لوګو پکې اډ کړئ او هغه بل کس ته یې ولېږئ. نو دا موږ سره څه شی په کمپنی مینو کې د سیټ اپ بجټ کمانډ، سیټ اپ فارکاسټ کې نور څه شی نشته دي. سیټ اپ فارکاسټ څه کار کوي؟ دلته موږ حقیقي معلومات رسوله، دلته موږ تخمینی معلومات رسو، نور دواړه یو شی هیڅ تفاوت نه لري. په دې کلیک وکړئ کم کال ته فارکاسټ جوړوئ 2026 نیکسټ کلیک کا. بای جاب جوړوئ بالکل، فرام سکراچ جوړوئ بالکل، فینش کلیک کې هماغه معلومات هیڅ تفاوت نه لري. دا یو تخمین دی چې تاسو د ځان نه کوئ، یو اسټیمیټډ ویلیو تاسو اډ کوئ. هلته چې دی مطلب په حقیقي معلوماتو باندې تاسو ډیټا رسوئ هغسې کې. نو دا د دې دواړو ترمنځ تفاوت. بل موږ سره ټو ډو لیست دی. که چیرې تاسو بعضې نوټونه ځان سره اډ کړي چې کم کم کارونه زه باید وکړم او یا غواړئ اډ یې کوئ
هغه دلته اډ کیږي. راشئ وګورئ تر اوسه پورې ماته وایي تا کوم ټو ډو نوټس نه دی اډ کړی. نو راغلم دیز ته، زه ورته نیو ټو ډو نوټس اډ کوم. دغه ټو ډو نوټس چې ته اډ کوې د ده ټایپ څه دی؟ زه ورته وایم چې یاره کال دی. پرایورټي څنګه ده؟ ډېر مهم دی که لږ مهم دی که نه هېڅ مهم دی؟ زه ورته وایم چې هایلی امپورټنټ دی. دا زه باید زنګ وهم او ډېر مهم دی. چا ته باید زنګ ووهې؟ کسټمر دی، لیډ دی، وینډور دی، څوک؟ زه ورته وایم کسټمر دی. کم کسټمر دی؟ اوباما دی که کوم بل یو؟ زه ورته وایم دا اوباما فاونډیشن دی. په کم تاریخ باندې؟ زه ورته وایم چې یاره نن د نومبر اول دی، سبا ته چې د نومبر دویم دی، په کم ټایم باندې؟ په 10 بجې باندې، اے ایم یا پی ایم؟ ورته اے ایم باید څنګه وهم. دې ځای کې کولی شو څه معلومات موږ ولیکو. څنګه معلومات لیکو؟ لیکم چې کال اوباما فاونډیشن فور منی ټرانسفر او معلومات مو لیکو. دغه نه وروسته اوکې باندې مو کلیک کړو. نو تاسو وګورئ ما سره یو ټو ډو نوټس دلته اډ شو. زه چې کله سبا ته راځم اول خپل دا نوټونه ګورم چې کم کم کارونه دي، کم ټاسکونه دي چې ما ځان دپاره تعین کړي او د سبا او سبا ته باید زه دا ترسره کړم یا نن یې باید ترسره کړم. چې کله دا کار ترسره شو ډبل کلیک په دې باندې وکړئ. چې کله هم ډبل کلیک وکړو څه چل به وکړي؟ دلته سټیټس کې به د اکټیو په ځای باندې ډن انتخاب کړي. اوکې کلیک کړه. په دې باندې دا کار ترسره شو. بل د هغه نه لاندې موږ سره چې دی ریمایندر دی. ریمایندر کې کوم ریمایندرونه چې د کویک بوکس مربوط کیږي، د کسټمرانو، د وینډور، د امپلایي، هغه ټول ماته دلته ښیي. مثلا ما کوم فنډس د کسټمرانو نه ترلاسه کړی ان ډیپازټ فنډ کې پروت دی، هغه باید زه ډیپازټ کړم، هغه دلته ماته ښیي. کوم انوایسونه چې ما جوړ کړي پرنټ کړي مې نه دي هغه باید پرنټ کړم، هغه دلته ماته ښیي. په همدې شکل نور معلومات. اوس چون دا کمپني فایل موږ نوی جوړ کړی دی په دې کې هېڅ شی همدغسې نشته دی. نو زه څه چل کوم؟ راځم فایل ته، دا کمپني فایل کلوز کوم. زموږ ستاسو خپل کوم کمپني فایل چې دی هغه خلاصوم. راغلم پاور لینک باندې مې کلیک وکړو، اوپن، پاسورډ مې ورته ورکړو، اوکې. نو اوس راځم چېرته؟ کمپني مینو ته. کمپني مینو باندې مې کلیک وکړو. راشي تاسو دلته وګورئ ریمایندر کې کلیک وکړئ. څومره ریمایندر دي؟ ډېر زیات دي. ما ته وایي وروره تقریبا 12 سیل آرډرې دي چې تا تر اوسه پرنټ کړي دا پرنټ کا. 2 بیلونه دي یا بلان دي چې تاسو خریداري کړي پیسې مې تر اوسه نه دي ورکړي. دا ګورئ دا به ورکوئ. بلز ټو پی. په همدې شکل 2 انوایسونه دي چې تاریخ تیر شوی د کسټمران تاسو ته تر اوسه پیسې نه دي راکړي. یو د ان ډي پي افغانستان مربوط کیږي، بل د منسټري اف ایجوکیشن. دا ترلاسه کوي. دغه مهم ریمایندرونه دي. او دغه نه لاندې چې دی موږ سره بل الرټ منیجر دی. دا په عموم کې کم کرټیکل موضوعات چې دي دغه په باره کې ماته معلومات راکوي. مثلا د ټاکس په باره کې چې ما فایل کړی نه یا په همدې شکل نور موضوعات چې دي. نو دا چې دی ټول معلوماتي شکل لري. تاسو کولی شئ خپل د معلوماتو لپاره د څخه استفاده وکړئ. چارټ اف اکاونټس باندې مونږ خبرې کړې دي. میک جنرال جورنال انټري باندې مونږ خبرې کړې دي. سبا ته به انشاءالله مونږ تاسو په اکاونټینګ ټولز باندې خبرې کوو. نو دا زمونږ ستاسو د نن ورځې درس.